د ای سی سی کارت یا د جوړ کارتو درلودونکو افغانانو ته دا یوه خبره زه کوم چې اکثر افغان کډوال دا خبره کوي چې د ای سی سی کارتو درلودونکو ته پیسې ورکوي یا دا امتیاز ورکوي یا دا امتیاز ورکوي. اول خو د ای سی سی کارت نه په یونیسیار پورې تعلق لري، نه یونیسیار دوی ته امداد ورکوي نه مرسته ورکوي. یوازې په ټول پاکستان کې د ای سی سی کارتو مسؤلیت چې دی هغه د آی او ایم په غاړه دی. آی او ایم خپل پروجیکټ چې دی هغه په بلوچستان کې د سیر ادارې ته ورکړي دي، په خیبر پښتونخوا او سند پنجاب کې د شارق موسسې ته ورکړي دي، د شارق موسسې ته. نو هغه کله کله د جوړ کارتو والا ته په 2 واره مخکې ځینو علاقو کې پیسې ورکړلې چې بیا هغه لړۍ ودرېدل. اوس نه پر جوړ کارتو باندې چاته پیسې ورکړل شوي، نه د جوړ کارتو د بدلېدو خبره شته. حتی د جوړ کارتو چې په 2019 کې ورکړل شوي هغو ټوکنان تر اوسه پورې د خلکو په جیبو کې پراته دي. هغه زاړه کارتونه یې د پی اس ایم او کې پراته دي، تر اوسه پورې هغه نه دي ورکړل شوي. نو نه تر اوسه پورې د جوړ کارتو ته د امداد خبره شوې ده او نه جوړ کارتو درلودونکو د کارتو بدلېدو خبره شوې ده، د کوچنیانو د لیکل کېدو خبره شته، او نه زموږ د افغان کډوالو تر اوسه پورې دا معلومه ده چې دغه د جوړ کارتو یا د پیوار کارتو درلودونکي به تر څه وخته پورې وي او څه وخت به وطن ته ځي. نو دا د 10 جون څخه وروسته معلومیږي. موږ به تر هغه موسم پورې انتظار کوو. دا کم خلک چې پر سوشل میډیا باندې غږیږي دا اکثره د خپل فالوورز د ډیرېدو دپاره یا خپل د یوټیوب چینل د مخ ته وړلو دپاره یا د ټیک ټاک د مخ ته وړلو دپاره دغه ویډیوګانې کوي چې هغه موږ تاسو وینو اکثره درواغ او غلطې ثابتې شي. نو تاسو د چا په خبرو پسې مه ځئ. که هره پرېکړه کېدل هغه به ټول په رسمي چینلان چې کوم دغه دي د یادو ادارو دي د هغو پر پیجو به خپرېږي او موږ تاسو ته به خبر راکوي، یا به د حکومت پاکستان مرکزي حکومت او صوبایي حکومتونه اعلان کوي، یا به زموږ ستاسې سفارت او کنسولګرۍ په دې اړوند باندې موږ تاسو ته خبر راکوي. مننه.